کوم ملګرو هیله ده روغ جوړ او صحتمند راته اوسئ. نن بیا هم د ټریډینګ برخې درس ده. ټریډینګ نن تاسو ته یو استراتیژي معرفي کوم د ټریډینګ لپاره چې تاسو په ښه ځان له ګټې له تاوانه بچ کړئ او ګټه مو په ښه ټیټه وي. نو راځم دغه استراتیژي تاسو ته بیانوم چې دا څه ډول ده، څنګه استراتیژي ده، څنګه کیږي. لومړی خو دغه استراتیژي د مارټینګل استراتیژي په نوم یادیږي. ځان په خارجي هیوادونو کې په پوهنتونونو کې هم دا خلکو ته د دې درس ورکول کیږي. نو ملګرو راځم ډېر مو وخت نه نیسم د استراتیژي ته چې دا څه ډول ده. دا استراتیژي چې ده ملګرو دا استراتیژي وایي چې تاسو یو ځل په تاوان کې راځئ نو یو اندازه پیسه نور هغه کاروبار ته وړئ. که نور په تاوان کې راځئ یو اندازه نور وړئ. که نور راځئ یو اندازه نور تر څلور برخو پورې دغه پیسه پکې اضافه کړئ. که نور په تاوان کې راغلی بس معامله مو بنده کړئ او پرېږدئ. راځئ زه اوس تاسو ته ښیم چې څنګه ده. ګورئ ملګرو موږ یو سیګنال واسکه، صحیح ده. مثلا په $1 پرایس کې مو واسکه، صحیح ده. $1 د کرنسي قیمت ده. څو مو پکې لګولي؟ $100 مو پکې لګولي دي او تقریبا دا $1 خو لږ فاصله ورکړم. دا $1 خو د کرنسي قیمت ده. مثلا د کم کوین هوک کوین، هوک $1 قیمت د موږ په $100 باندې انټري وهلې، صحیح ده. انټري مو وهلې په $100. قیمت اوس څو ته راغی ملګرو؟ قیمت د هوک راغی 90 سنټو ته، صحیح ده. صحیح ده 0.90 سنټو ته قیمت راغی. نو موږ به اوس 10% په خطر کې یو، صحیح ده. 10% په خطر کې، 10% خطر کې یو موږ. نو ملګرو دلته مارټینګل استراتیژي څه وایي؟ مارټینګل استراتیژي وایي چې تاسو لږ نور مارجن وریټ کوئ، نور مارجن وریټ کوئ پکې. دا لږ پاک کړم ملګرو، صحیح ده. لږ یې صفا کړم چې ډېر نیولی. نو مارټینګل استراتیژي وایي چې تاسو یو اندازه نورې پیسې ایډ کوئ. مثلا موږ هوک کوین واخیسته، $1 د هوک کوین نرخ ده، صحیح ده. وامې خیستل د $100 خو هوک کوین نرخ څو ته راغی؟ 90 سنټو ته. موږ څو فیصده خطر کې څو؟ 10%. 10% راځي، سمه ده. 10% موږ خپلې پیسې لاس ورکړې. موږ سره څونه پیسې پاتې شوې؟ موږ سره پاتې دي $90. 10% هم لاړل که نه $10. نو $90 موږ سره پاتې شول. اوس موږ معامله هم وازه ده، ټریډ مو واز ده، ټریډ مو روان ده. مارټینګل استراتیژي څه وایي؟ هغه وایي چې یو اندازه نور مارجن ته دې کې ایډ کا، یو اندازه نور مارجن ایډ کا چې ستا تاوان دغه پکې لږ مراعات سي. نو مارټینګل وایي چې لږ نور مارجن ایډ کا. نور مارجن چې ملګرو ایډ کوي څه کېږي؟ ګورئ راځم زه تاسو ته دلته د لیډ خط لږ غټ کړم. ګورئ په $1 مې انټري ووهله، $1 کې $10 منفي کې راغلی، څو پاتې سول؟ $90 دی پاتې سول. مارټینګل څه وایي؟ وایي یو اندازه نورې پیسې پکې ایډ کړه. مثلا زه راځم $50 پکې نو $100 نور پکې ایډ کوم، صحیح ده. معامله مې ټوله څو کېږي؟ $200. $200 زما ټوله معامله کېږي او 10% زه په خطر کې وم، هماغه $10. نو په دې شرایطو کې بایننس څه کوي؟ مثلا ما انټري په $1 وهلی، بایننس د ما انټري راخلي څو ته یې راولي؟ 0.95 ته زما انټري راولي. بایننس کې دا اصول دی هرې صرافي کې چې یو انټري مو وهله او پسې مو بله انټري ووهله نو هم ستاسو دا هغه انټري لږ راټیټوي او هم مو لیکویډیشن لوی کوي. نو زه راځم دا پاکوم یو ځل، منظم یې درته تشریح کوم. ښه نو 90 سنټه $90 باندې پاتې شول. 100 مو نور اضافه کړه، ټوله معامله مو $190 شوه، صحیح ده. او $10 په خطر کې یو. لږ کوین نور هم راټیټ شو، قیمت 0.80 سنټه شو. 10% بیا خطر کې موږ راغلو، یعنې د موږ پیسې د هغه $180 شوې، سمه ده. 10% بیا خطر کې راغلو. 100 مو بیا ایډ کړل، معامله مو $300 شو، 10% بیا خطر کې پکې راځو. نو مارټینګل استراتیژي څه وایي؟ ته چې په خطر کې راځې، په تاوان کې راځې، راځه لږ مارجن پکې ایډ کوه، لږ مارجن ایډ کوه. نو په دې سره صرافیان څه کوي؟ مثلا تا دلته دا ستا انټري سوه، دا خط صحیح ده، دلته انټري سوله، صحیح ده. هغه ځای کې چې د انټري کړې، دلته د ټي پي شوله، صحیح ده. دا د ټي پي سوه او اوس کوین دلته راښکته شوی ده، مارک پرایس یې دلته راغلی، صحیح ده. او ته څونه خطر کې؟ 10% خطر کې. نو مارټینګل څه وایي؟ راسه لږ نورې پیسې ایډ کړه. نورې پیسې سیټ کې ملګرو څه کېږي؟ د تاسې انټري دلته وه که نه، نو دا انټري یو بل انټري چې تاسې ووهله پکې، دا دواړه انټري مو بایننس اخلي، دا لومړنۍ انټري مو دلته راټیټوي، انټري مو راټیټوي بایننس، دا کار دلته کوي. انټري مو راټیټه سوه، مثلا بیا مو پکې انټري بله ووهله بایننس، بیا دا انټري او د دې انټري منځ کې تاسې ته انټري درکوي، دلته درکوي. دا انټري مو بیا لاړله، انټري مو نور هم راښکته شوه دلته. نو یو انټري چې مو بله پکې ووهله، مثلا د دې دواړو منځ کې بایننس بیا درته منځنۍ برخه کې انټري نیسي، نو بیا مو
چیرته راغله انټری مو بالاخره هم دغه مارک پرایس ته راغله او اولینۍ انټری چیرته وه دغه ځای کې وه نو کله چې مساوي سو اوس بیرته په ګټه روان شو بازار لږ جګ سو نو دا ورو ورو ځي کله چې تا لومړنۍ انټري ته ورسېږي دا ته حد اقل 50% پورې ګټه درکوي ته به هغه وخت په ټیټه ګټه کې شي نو د مارټینګل استراتیژي دا وه چې په تاوان کې راځي یو اندازه پیسه به نور ایډ کړې بیا تاوان کې راغله بیا لږ نور ایډ کړه بیا راغله بیا لږ نور تر 4 ځلې به دا ایډ کړې چې کله مثلا لږ معمولي بازار بیرته په لوړېدو شو ستا اول انټری په ګټه ځي دوم هم په ګټه ځي درېیم هم چې هغه خپل لومړنۍ انټري ته رسېږي ته به په ګټه کې یو ټي پي ته چې دې ورسېږي خو بیخي به لویه ګټه کې راځئ بایننس کې درته ښیم نو بایننس ته راغلم ملګرو راځم یو انټري وازوم مثلا حالت ایزولیټ شلیکس مارکیټ باندې وازوم څومره وازوم د $10 هو مانه به پکې څو ونیسي $50 دا لیمیټونه دا شیزونه زه کینسل کړم ښه بای مې کړلو پوزیشن مې راواستو ښه شلیک سو نو ګورئ ملګرو زه دا کلم راواخلم د ما انټري څو ده 50 مارجن یې رانیولو انټري مې څو دا مارک پرایس ده انټري مې 15.3 څلور ده ما انټري ده او 15.5 مې لیکویډیشن پرایس ده اوس زه خو په ګټه کې دلته یم که نه صحیح ده $9 ګټه کې که زه چېرته تاوان کې راسم نو مارټینګل استراتیژي څه وایي وایي په یو اندازه پیسو بله انټري وه مثلا زه راځم په $10 بله انټري وهم صحیح ده ښه $10 مې بله انټري واله په همدې کوم بای کوم صحیح ده د بای نه که صبر یو ځل بیا بای وهم ذره لږ نټ ملګرو ضعیف ده ښه نو ملګرو زه راځم ګورئ دا خو ډیمو ټریډ ده دا دونه سم کار نه کوي چې په تاوان کې راغلی مثلا په 500 مې واس کړی 50 به زه بیا ورته په انټري ووهم نرخ هم ټیټ شوی نو کله چې زه دا انټري ووهم ګورئ دلته د ما انټري څو ده لږ لاندې راځم دلته د ما انټري ده په تاوان کې راغلم یو بل انټري چې مې وله بایننس به د ما د انټري بدله کړي راښکته به یې کړي راته چې کله معمولي لږ جګه سي بېرته به ما ته ګټه راکړي او له دې ځای نه هم تاسو مارجن ایډ کولی شئ خو له دې ځای نه چې مارجن ایډ کوئ یوازې ستاسو لیکویډیشن پرایس ټیټوي ګورئ راځئ زه یې درته وښیم یو نوي د ما لیکویډیشن ده راځم یو $50 اضافه کوم ګورئ څونه کېږي وګورئ 6.13 تغییر یې وکړو نو بهترینه استراتیژي د ټریډینګ لپاره ملګرو دا ده چې تاسو په تاوان کې راځئ یو اندازه مارجن نور ایډ کوئ په دې کار سره بایننس تاسو اوله انټري او دومه انټري مو نیسي د دې دواړو انټریانو په منځ کې تاسو ته انټري درکوي یعنې تاوان مو ورو ورو همدغسې انټري ته نږدې کوي کله چې لږ معمولي بیرته لوړ شي ستاسو په خوښه نو ګټو ته مو نږدې کوي نو دا د دې ګټه ده چې نور بل دومه انټري درېمه انټري وهلو سره دغه تاسو له تاوانه ډېر بچ کولی شئ نو زه نور وخت نه نیسم که څوک پوه شوی نه وي که ما پوښتنه وي کمنټ راته وکړئ د خدای په امان